عزتمنو اکثر خلک تاسو نه کوي چې د شوال په میاشت کې یعنی د روزې نه پس دا کوم میاشت دې کې د شپږ روزې نیول دي د دې څه حکم دی او څه فضیلت دی او کور کې اکثر زنانه تاسو نه کوي چې کور کې راته ویل چې ورشه مولوی صاحب نه تاسو کا چې دا روزې کله ونیسو. عزتمنو د دې ډېر لوی فضیلت دی. مسلم شریف کې حدیث دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې څوک د رمضان المبارک روزې ونیسي بیا دې پسې چې کوم میاشت د اختر نه پس د اختر د ورځو نه پس چې دا کوم د اختر ورځې دي د دې نه پس شپږ روزې ونیسي دا نفلي روزې دي نو دې دومره فضیلت ته گویا چې وي دې کس د ټول کال روزې ونیولې دومره لوی فضیلت دی. ښه عزتمن چې دا کس شپږ روزې ونیسي نو گویا چې د ټول کال روزې ونیولې دا داسې لکه غون کال د روزې ونیولې دومره لوی ثواب ملاویږي دې کس ته. د دې نیولو طریقه څه ده؟ دا که پرله پسې نیسي هم صحیح ده او که یو نیسي او بیا پسې بل نه نیسي یو نیسي او بل نه نیسي خو بهرحال په دغه میاشت کې شپږ روزې نیول ډېر لوی فضیلت دی. څنګه چې ما وویل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د شوال د میاشتې دغه شپږ روزې ونیسي گویا چې د غون کال روزې ونیولې دومره لوی فضیلت دی. نو موږ ته پکار ده چې چاله الله پاک اوس توفیق ورکړي دغه روزې ونیسي او نور ته هم د دې فضیلت مخې ته کې روزې نیول د دې ډېر لوی ثواب دی.